یو څو مسلې درته د روژې ویم. یو خو ما درته تېره جمعه ویلي، اوس هم درته ویم چې دا روژه د پېشمني لږ مهرباني کوئ، په وخت باندې پېشمني بندوئ. ډېر خلک چې هغوی بانک سره اوبه څښي. ما تېره روژه هم د جمعه هم ویلي، بانک خو په سبا کې ویلي کېږي، د سبا د خطو نه پس بانک ویلي کېږي. نو د سبا د خطو نه پس چې د اوبو څښلې، نو روژه دې لاړه برباده دې کړه. اوس خو نن سبا نقشې لګېدلې په دې جوماتونو کې ځای په ځای، یو نقشه ځان سره کور کېدې، یا د ورځې په جومات کې ګورئ، خپل ټیم معلوموئ، د دې مطابق فیصله کوئ. دویم دا دی، ډېر خلک دا تپوس کوي په روژه کې لمبل روژه ماتېږي که نه؟ په لمبلو روژه نه ماتېږي. که څوک لامبي د غریب تږی دی، یا مثلا وجود ته تکلیف ته او دی اولامبي، یا د بل ضرورت ته وجې نه لامبي، هېڅ نقصان نه راځي. صرف دومره د فقهاو یو جزیه لیکلې ده، که یو سړی د تندو د ختمولو دپاره په اوبو کې غوټې وی نو مکروه دي. پرېږده چې لږه یو پوټې تنده دي وي چې ثواب دې زیات وشي. اون دا تنزیحي مکروه دي، نقصان پې روژې ته نه رسي. بهر کیف روژه پې نه خرابېږي که یو سړی لامبي، که یو سړی سر غوړ کړي، په دې هم روژه نه خرابېږي. اگر چې بعضې سړی سر غوړ کړي، نو په دې حلق کې د هغه غوړوالی محسوسوي، یا سترګو کې رانجه واچوي، نو په دې حلق کې که دې داسې ناري کړي او خراش کې راوغورځوي، نو په هغې کې د رنجو هغه اثر راځي. په دې روژې ته فرق نه راځي. ښه، سر غوړولو باندې یا په سترګو کې دارو واچوي یا په سترګو کې رانجه واچوي، دې باندې روژې ته هېڅ قسمه فرق نه راځي. که په یېره چا څوک خوړل، روژه پې نه خرابېږي. او که چا خوړل په یېره، چا خوړل، نو ته به ورته یادی که به نه یادی؟ نو فقها وایي که سړی مضبوطه ورته یاده که، یا لکه روژه دې ده. او که سړی کمزوری و، بوډا یا بیمارو، یا د صحت نه کمزوری دی، مې یادوه ورته، خدای وله روزي ورکوي، پرېږده چې وخوري، په یېره روژه نه خرابېږي. او که په غلطۍ باندې ته روژه ماته شوه، غلطۍ او یېره کې فرق دی. یېره کې د سړي نه روژه یېرئ، او په غلطۍ کې په خطا کې ورته یادئ. لکه مثلا سړی په غسلخانه کې لامبي او دا بوجۍ خولې ته مخامخ شوه، روژه یاده ده، او غلطۍ سره خولې ته، په قصد نه، په خطا او په غلطۍ هغه اوبه حلق ته لاړې، نو په دې روژه ماته شوه. خو صرف یو روژه به نیسي، کفاره پې نشته، ځکه د قصدن دا کار نه دی کړی. غوږ کې که د چا اوبه لاړې، نو په دې روژه نه ماتېږي. که یو سړی پوزه کې اوبه اچوي، نه خرابېږي. خو که بره دې راښکلې او دا تیرې شوې، نو روژه دې لاړه برباده شو. که یو سړی غاښ وباسي په روژه کې، پرون ما نه چا تپوس کړی په ټیلیفون زه کوم، نو په غاښ وښکو روژه نه خرابېږي. خیر دی، خو احتیاط دې وکړي. هغه انجکشن کوئ، نو په دې روژې ته فرق نه پرېوځي. احتیاط دې وکړي. احتیاط دا چې هغه دارو یا وینه تیره نه شي. که هغه دارو یې تیر شو، نو روژه ماته شوه. یا هغه وینه چې غاښ نه راوځي هغه تیره شوه، نو بیا روژه ماتېږي. نو احتیاط دې وکړي، نور په نفس غاښ وښکلو روژه نه ماتېږي. که د یو سړي لوګی تیر شو، په لاره روان دي، چا خشاک بل کړی دی، لوګي هغې بې اختیاره تیر شو، نو په دې روژه نه ماتېږي. او که قصدن یې لوګی راښ که لکه سګرټ، نو روژه یې برباده کړه، روژه یې ماته کړله. که د یو سړي دوړه تیره شوه، روژه پې نه ماتېږي. که یو سړی د مسالې کار کوي او د هغې هغه دوړه یې تیره شوه، یا د دارو درملو کار کوي، یو حکیم صاحب کیپسولو کې دارو بندوي او د هغې هغه دوړه یې تیره شوه، یا یو ښځه ده او په چج باندې هغه دانې پاکوي او د هغې دوړه یې تیره شوه غیر اختیاري، په دې روژې ته نقصان نه رسي. خو یاره احتیاط ته کوي، په روژه کې د دې څیزونو نه ځان ساتي. انجکشن باندې روژه نه ماتېږي، که د مټ دی او که د رګ دی او که ډریپ ولې نه دی. دا د علماو فیصله د مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه د ډېرو ډاکټرانو نه او د علماو کمیټي کې نولې او په هغې کې فیصله کړې ده. مولانا شریف علي تانوي صاحب او مفتي شفیع صاحب ټولو دا فیصله کړې ده. نو په انجکشن باندې د رګ یو انجکشن چې د ملا دې تیر کې ووایي، د ملا په دې تیر کې هغه نیغ په نیغه مازغو ته رسي، نو په هغې روژه ماتېږي. یا که سر د چا سوري او داروی پکې واچول او مازغو ته ورسېدل، بیا پې روژه ماتېږي. یا خېټه د چا سوری وه او داروی پکې واچول او خېټې ته یا معدې ته ورسېدل، روژه پې ماتېږي. نور که یو سړی وجود غوړ کړي او هغه غوړوالی دننه یا د واورې مشین کې ودرېده او هغه یخوالي رطوبت وجود ته دننه هم ورغی، په دې په روژه کې فرق نه راځي. که د یو سړي په غاښ کې غوښه نښتې ده او په ژبه هغه غوښه ده را جدا کړه او تیره یې کړه، نو که دا د چڼې برابر وه، د چڼې یا د هغې نه زیاته وه،
نو روجه خرابېږي، او که د چڼې نه وړه وه نو لږه وه بیا روجه نه خرابېږي، او که بارې روخ کا بارې راوویسته او بیا تېره کړه نو که لږی که ډېرې روجه خرابه شوه. یو سړی خوله وینې شوه او لاړې تېرې شوې، ډېرې زر نورې لاړې توکي. که چرته دا وینه د دې لاړو برابر وه یا وینه په لاړو غالبه وه نو بیا روجه ماته شوه، او که لاړه پې غالبه وه د وینې رنګ پې کم و نو بیا روجه نه ماتېږي. په الټو روجه ماتېږي که نه ماتېږي؟ نو دې کې لوی تفصیل دی، د علماو پکې لوی اختلاف هم دی، خو چې کوم راجح قول دی هغه درته وایم اسان غوندې. که چېرته چا قصدن الټی وکړئ، تالو کې ګوته ووالو الټی وکړئ او په ډکه خولي، قصدن الټی وکړي او په ډکه خوله، په دې روجه خرابېږي ماتېږي. او که قصدن نه بې اختیاره وله الټی رالي، بیمار دی غریب، یا زنانه بعضې وخت کې الټی کوي، یا نارینه دی الټی وله رالي بې اختیاره قصدن نه، په هغې روجه نه ماتېږي، که لږي که ډېرې وي. او قصدن باندې اله ماتېږي چې په ډکه خولي، که په ډکه خوله نه او لږې وي بیا پې روجه نه ماتېږي. که چېرته ستا خولې له هغه ترخې اوبه رالی زیړې توکه، خو که واپس دې تېرې کړې روجه دې ځان نه برباده کړه. لاړې که یو سړی په خولې کې جمع کړي او تېرې کړي روجې ته نقصان نه رسوي. باید سړی اودس وکړي او خوله لاړې توکي او بیا هم په دې خوله کې څه معمولي هغه اثر غوندې پاتې، نو بعد مې لیدلي چې هغې په کپړه باندې بیا جبه وچوي، نه په کپړه جبه مه وچوه، خیر دی که هغه اثرات تېر شي په هغې نقصان نه رسوي. پوزه بره راښکل خو ښه نه دي، قبیحه کار دی، خو که یو سړي پوزه بره راښکله او دا ګند یې تېر شو نو په دې هم روجې ته نقصان نه رسي. یا مثلا یو ښځه ده هغه ترکاري سکي، نو علما لیکي چې که خاوند یې سخت طبیعته دی نو خیر دی ترکاري سکلی شي، خو تیری به نه توکي به، روجې ته پې نقصان نه رسي. او که خاوند یې سخت طبیعته نه دی نو ځان دې ساتي، ترکاري دې نه سکي، خو د مالګې کمې زیاتې دی، لکه کمه دې ور واچوي که نه، ماښام به یې پوره کړي، د کم علاج کېږي او د زیات علاج نه کېږي. دا یو څو مسایلو. ماشې دې مری ته ننوت غیر اختیاري تیر شو، یا مچ دې مری ته در ټوپ کړی غیر اختیاري تیر شو، نو په دې په روجه کې فرق نه راځي. دا بعضې مسایل زما ذهن کې و چې کم زمونږ په دې وطن کې مروج مسایل دي. یو ځوان زلمی سړی ناجوړه دی، دی به څه کوي؟ دی مسلمان ډاکټر ته رجوع کړي. هغه مسلمان ډاکټر چې ګورې په خپله روجې نیسي هغه ته دې رجوع کړي. که هغه ورته ووایي چې ستا دا بیماري داسې ده چې یا تمرې او یا زیاتېږي، روجه مه نیسه، بیا دې نه نیسي. خو د ځوان زلمي چې روجه ونه نیسي په فدیه کار نه کېږي، دی چې جوړ شو دا روجې به بیا نیسي، او که پکې مړ شو نو خلاص سره خبره. که 10 ورځې جوړ شو د نه نیولې دا هغه 10 ورځې روجو پې پورې دي، او که بلکل اډو جوړ نه شو په دې بیمارۍ کې مړ شو هېڅ هم نشته. او بوډا سړي که روجې ونه نیولې نو په بوډا سړي فدیه شته، ابه د یوې روجې فدیه ورکوي. د یوې روجې فدیه څومره ده؟ 1 سرسایه، په کم 2 کیلو اوړه یا د هغې قیمت، په کم 2 کیلو اوړه یا د هغې قیمت، دا د یوې روجې فدیه ده. خو ګورې که چا د سار نه روجه نیولې ده او قصدن یې ماته کړه ویې خوړه، یا قصدن بیبي ته ورنږدې شو، یا قصدن یې اوبه وڅکلې، نو د هغې بیا 80 روجې کفاره ده. دغه به هم نیسي او 80 روجې به نیسي، بیا ګرانه خبره ده. نو دا د روجو متعلق څه بعضې مسایلو درته مې ذکر کړل. کوشش کوئ چې په روجه کې الله راضي کړي، ډېر د برکت میاشت ده، عبادت پکې وکړئ، تلاوت پکې وکړئ، ختمونه پکې وکړئ، ذکر پکې وکړئ، درود شریف پکې ووایئ، او د غیبتونو او دې څیزونو نه پکې ځان ساتئ.